زما معززو یو بله زنانه هغه ام سلمه رضی الله عنها دا خپله قصه کوي چې موږ مسلمانان شو خاوند مې د ابو سلمه رضی الله عنه اسلام هم قبول که د هجرت اراده مو کړه چې زه هجرت کړم چې کله مکې خوړ ته راورسېدو نو زما خپلوان هم راغله او د خاوند خپلوان مې هم راغله ورونه نو زما ورونه زما د خاوند ته وایي چې ته خو صحابي شوی خو زموږ دا لور خور دا په پردي وطن مه ګرځوه موږ تا سره ښځه نه پرېږدو ورونو زه ایساره کړم نو په غېږ کې ماشوم دی زوی مې دی د خاوند خپلوان راغله ویل چې دا بچی خو زموږ حق کېږي ماشوم یې راښکه او ما نه ورکړو د زوی مې پکې لاس مات شو په دې حالت کې خاوند ته خو سړی و هغه چا نشي ایسارولی هغه یې لاړه رخصت کړه او د ماشوم لاس مات شو خاوند رخصت شو زه رالم ورونو راغوستل پرې نه غوستل کور کې به ناسته ومه تنګه به شومه بهر دې خوړ ته به ووتم دې شګو کې به مې لاس والو جړلې به مې سار به لاړم مازدیګره پورې به مې دا جړه کوله چې یا الله خاوند هم لاړه او یو زوی د هغه هم لاس مات شو او اسلام هم د هجرت ته مې څوک نه پرېږدي یو ورځ وایي زموږ څوک قریبي رشته دار و سپین ږیری هغه زما دا جړه ولیدله چې هره ورځ دا جاړي زما ورونه یې راټول کړل چې دا څه کوئ زنانه ذات او دومره ظلم خاوند مو تی جدا که بچی مو تی جدا که خوږم که او دا هم دلته ایساره کړه بچی هم جدا شي خاوند هم جدا رحم پې وکئ و اجازه یې راکړه چې زه هجرت وکړه خپل نبي علیه السلام له لاړه شم خو هجرت کې را سره هېڅوک هم نه ملګري کي ځکه خو کافر دي وایي زه را روانه شوم په لاره کې چې را روان وم عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه یو کافر راغی راته ویل چېرته ځې کافرو ده ما ورته ویل زم مدینې ته محمد رسول الله علیه السلام له او خاوند ویې ویلې چې یوازې به نه ځي زه به دې بوځم وایي دومره حیادار او دومره غیرتي انسان ما په عربو کې نه ولیدلی چې دا دومره لاره مزل د ما سره خبره ونه کړه چې دمه به یې کوله اوښ به یې کېنو او چې روانېدو اواز به یې وکړه روان به شو یو خبره هم را سره ونه کړه مدینې ته چې نږدې شو یا هغه کورونه دي او په پلانکي کور کې ستا خاوند لاړم د هغه سره میلاو شوم ژوند تېرېده د اسلام ژوند د هجرت ورځې شپې وي مدینه کې په دې کې ابو سلمه رضی الله عنه دی ډېر قربانۍ والا انسان و اولني مسلمانان دي دا هجرتونه حبشو ته هم کړي دوه هجرت یې وکړه مدینې ته هم غزوة احد کې دی زخمي شي زخمونه پرې راله ولګېده ډېره قرباني ورکړه رسول الله علیه السلام به د ده تپوس ته راته ابو سلمه بیمارو د بیمارۍ د دې زخمونو نه مخکې په ژوند کې یوه ورځ راغی او ډېر خوشحاله وایي ما ورته وویل ابو سلمه څنګه خوشحاله وایي نن مې د رسول الله علیه السلام نه یو دعا زده کړې ده هغه دا ده چې چاته مصیبت راورسي غم پې راشي او انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي دا دعا ووایي الله به د دې غم او مصیبت نه بهترین نعمت ورکوي وایي ما ورته دا دعا ماته مو ښایه دعا مې زده کړه خاوند زخمی شي رسول الله علیه السلام به بیمار پرسۍ لم راته پوښتنه به یې کوله د ده اخري حالت و زنکدنې و محمد رسول الله علیه السلام ورته ناست لاسونه وله رسول الله علیه السلام برابر کړل کله چې ساعت یې وتله سترګې وله رسول الله علیه السلام پټې کړلې او ویې ویلې ابو سلمه او ستا ټوله کورنۍ تاسو جنتیان یئ په دې حالت کې دی وفات شو رسول الله علیه السلام په جنازه کوله په جنازه کې څلور تکبیره خو رسول الله علیه السلام یو تکبیر الله اکبر
دویم درم رسول الله علیه السلام په ابو سلمہ په ده باندې 9 تکبیره وویلې. صحابه کرامو ته وایي ابو سلمہ باندې د 1000 تکبیرو حقدارو که 1000 تکبیره مې کړې وې دا هم پې کمه وه. کله چې دی وفات شم هغه دعا وویله چې کومه د ماته ښودلې وه غم و، خو دې زړه کې به مې دا خبره راتله چې د ابو سلمہ په شانتې سړی به چېرته پیدا شي، نه پیدا کړي. او د دعا خو دا مطلب دی چې الله به دې نه ښه دله درکوي. خو دعا مې وویله او دا به مې زړه کې وه چې داسې سړی داسې انسان بل نه پیدا کېږي. ابو بکر صدیق چې عدت تېر شي خطبه د نکاح پیغام یې راولېږی، ما وویل چې زه بوډه یم بس بل واده نه کوم، دا خپل بچي ساتم، د ابو سلمہ بچي دي یتیمانان. عمر فاروق د رښتې جواب راولېږه رضی الله عنه، ما هغه هم رد کړ چې بس بوډه یم او بچي دي واړه واړه. څه وخت چې تېر شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام راولېږه. وای ما ویل د الله رسول علیه السلام تا نه انکار نشم کولی، خو یو 3 خبرې دي. یو دا ده چې بوډه یم، ښځه خو خلک د ځان دپاره کوي، او دویمه دا ده چې زما لږ غوسه ډېره ده، او درېیمه دا ده د ابو سلمہ امانت ده واړه واړه بچي. وی رسول الله علیه السلام راته وایي که ته بوډۍ زه خو تا نه مشر یم، موږ نکاح د خواهشاتو دپاره نه کوو، ستا د عزت د وجې نه تا قربانۍ 2 هجرتونه تکلیفونه خاوند شهید چې عزت دې پیدا شي او د قیامت په ورځ د محمد رسول الله علیه السلام په نکاح کې راپاسي. پاتې شوه د غصې خبره، زه به دعا وکړم الله به دې غصه ختمه کړي. او درېیمه خبره د ابو سلمہ بچي د زما بچي دي که و ما چې کله نکاح وشوله ما وویل چې دې دعا ته وګوره چې الله رب العالمین او د الله رسول څومره رښتیا ویل. د ابو سلمہ نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غوره. نو ام سلیم دا ام سلمہ رضی الله عنها د قربانیو د وجې نه د تکلیفونو د هجرت د دعوت د قربانۍ د دې د وجې نه نن ام المؤمنین زمونږ د ټولو مور جوړه شوه او د رسول الله علیه السلام پاکه بیبي جوړه شوه. اخیری تاسو هم ستړي یاستئ او دلته خویندې میندې دي هغوی به هم ډېر انتظار کړی، ماشومان به مو سره تنګ شوي به. اخیري یو خبره هغه دا ده چې موږ د دې خپلو میندو نه یو بل سبق هم زده کړو چې هغه د حیا دی. بل خوا به نه ځو او نه به خپلې خبرې کوو. زموږ د زنانو او زموږ چې کومې میندې دي صحابیات دي د هغې نه بې روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا ينظر الله من جر ثوبه خیلا، الله هغه انسان ته د رحم په نظر نه ګوري چې ځان پسې جامې راکاږي، پرتوګ یا لنګ یا پتلون په ښکته د ګیټیو نه راکاږي. نو ام سلیم رضی الله عنها ورته وایي چې د الله رسول علیه السلام کیف تصنع النساء بذیولهن، د زنانه به د خپلو لمنو سره څه کوي چې د دوی د لمنې او پرتوګونه اوږدی دوی خو به نه ګنهګارېږي ګیټیو نه ښکتی. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي نه دوی به زنانه به خپل پرتوګونه او پنسې یرخینه شبرن یو لیش په ځمکه خاورو کې راکاږي ځان پسې. واذا تنکشف اقدامهن بیا خو یې خپې ښکاري چې خپه اوچتۍ بیا لاندې خپه خو ښکاري چې یو لیش هم ځان پسې راکوي. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي یرخین ذراعا
یو گز دیزی نه دیزی پوری دومره پینسا پرتوک کپڑا دی خاورو کی راکاگی زړه دی شي سوری بشي وبشلیږي ګنده بشي خو چې مسلمان خور او مور ستا عزت ستا بدن څوک ونه ویني یو لیش او یو ګز په خاورو کې راښکل دا موږ نه پیژنو موږ دومره نشو کولی چې اوس سهولتونه دي چې زنانه ته تورې جرابې ووالو چې خپې پې پټوي بلکې اوس زنانو یو لیش او یو ګز بره راوخېجول پرتوګ او دا چرته دي دا ورته په دې ټي وي کې ښایي خپې ښکاره کړي سړو پنسې د ګیټیو نه ښکته شوې الله ورته نه ګوري الله به ورسره خبرې هم نه کوي الله رب العالمین بې صفت هم نه کوي الله عذاب علیم هم ورکوي او زنانه هغوی پرتوګونه بدن یې ښکاره کړ عطاء ابن ابي رباح رحمه الله فرمای ابن عباس دا هغه شاګرد راته ویل الا اریک امرأة من اهل الجنه یو جنتی زنانه ده ته درخیم چې په دنیا کې ژوندی ده او جنتی ده د رسول الله علیه السلام په ګواهی جنتی ده ما ورته کومه ده وای هذه امرأة سوداء هغه توره زنانه ویني همالا وای دا جنتی زنانه ده دا په ژوند جنتی شوې ده اتت رسول الله علیه السلام له وای دا راغلې وه او ویل انی اتسرح په ما چپه راځي څه چل را باندې کېږي راوغورځېږي مرګي چې ورته څوک وایي څوک انسان راوغورځي دا چل را باندې کېږي چې کله را پرېوځم د الله رسول علیه السلام تکلیف خو تکلیف دی خو بدن اتکشف بدن مې ښکاره شي په دې چپه کې چې په ځان نه ده خبره خوږ خو د بدن غم ورسره دی چې بدن مې ښکاره کړي زه په ځان پوه نه شم یو ځای او بل ځای لاس او مټ او یو ځای او بل ځای ښکاره شي ته د الله نه دعا وکړه چې الله ما روغه کړي رسول الله علیه السلام ورته فرمایي دوه خبرې دي ان شئت صبرت فلک الجنه که په دې بیمارۍ صبر کې زه د جنت ذمهواري در کوم او ان شئت دعوت الله ان يعافيك او کما چې صبر نکوم زه به دعا وکم الله به دې جوړه کړي دو اپشن دي دواړه کېږي دعا وکم چې الله دې جوړه کړي خو د جنت ذمهواري به پکې نه وي هغه به د الله په فیصله بیا چې ملاویږي که نه او که صبر کې نو د جنت ګارنټي او ذمهواري دا دله در کوم دا زنانه ورته وایي په رنګ توره ده خو په زړه باندې ډېره سپینه او پاکه ده په حیا باندې ډېره سپینه ده وایي زه صبر کوم خو چې ما ته جنت میلاو شي خو یو خبره ده بیماري مې قبوله ده خو بدن مې ښکاري رسول الله علیه السلام ورته فرمایي دعا به وکم بیماري به وي او بدن به دې نه ښکاره کېږي نو دا په هغه بیمارۍ صبر کوي دا جنتي زنانه ده ګورې په بیمارۍ کې دې سره څه غم دی چې بدن مې ښکاره نه شي زنانه دپاره او د هر چا دپاره وهب ابن منبه نه نقل دی الایمان عریان ایمان خو بربند دی لباسه التقوى د ایمان جامه پرهیزګاري ده د الله نه یره د الله د حکمونو پابند اوسېږه دا د ایمان جامې دي وزینته د ایمان ډول چې ایمان پې ښایسته کېږي الحیا او هغه حیا خو د هر چا سره ډېره مزه کوي د سپین ګیري او ځوان او ماشوم خو مسلمان خورې مورې تا سره د مزې نه ډېره مزه کوي چې حیا در پکې اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واور رسول الله عليه السلام درته فرمای پنځه وخته مونځ کوه د رمضان روژه نیسه واطاعت بعلها د خاوند مناه وحفظت فرجها
د خپل عزت او حیا خیال ساته پردو سړو ته مه ګوره پردو سړي کور ته مه راپرېږده تره زوی ماما زوی اوښي له لاس مه ورکوه عزت د حیا غم وکړه رسول الله علیه السلام فرمایي د جنت 8 دروازې دي چې په کومه ستا خوښه یې ور داخله شه ستا خوښه ده خو د دې یو څو خبرو خیال وساته او ډېرې اسانې خبرې دي او جنت په بې حیایي باندې خو به لاړ شي په منافقانو کې به شمار شي المتبرجات هغه زنانه چې هغه ډول سنگار خلکو ته ښکاره کوي ما نه دي دا خویندې میندې نه خفه کېږي او دوی ته یې نه ویم هغه ته ویم چې هغه بعضې داسې چې وسې نور ونه شي او دا بدن ښکاره نه کړي نور حتی الوسه د دې فطرت داسې دی چې ځان خلکو ته وخي نو چې برقې په سري دا مخې ته لمنه باندې څه کار مار څه ګلکاري کړي نو دا برقه ترې راوچته کړي چې دا لمنه خو خلک وویني نو تا ته فایده څه میلاو شو ګټې تا ته څه میلاو شو چې دا چا ولیده الله خفا رسول خفا ولا یبدین زینتهن د قرآن حکم دې مات که چې قرآن فرمایي ډول مخ ښکاره کړه دا پټو سره برقه او پړونې هم داسې کوي چې برقه او پړونې په خپله ډول جوړ نه شي بعضې پړونې او برقې هغه د زنانه نه ډېر ښایسته وي دا به هم ساده کې المتبرجات المتخیلات هغه زنانه چې ډول او سنگار ښکاره کوي دا زنانه هن المنافقات دا منافق بی ایمانه دي چې جومات ته راځي جومات ته او د الله کور ته راځي او خوشبویي ولګوي خوشبویي په سترګو نه ښکاري خو د انسان په پوزه لګي ورځي پې یو زنانه را روانه ابو هريره رضی الله عنه ولیدله چېرته ځې وایي جومات ته ځم صحابیه ده مسجد نبوي ته را روانه ده خوشبویي لګولې وه عطر ورته وایي کور ته لاړه شه او غسل وکړه او دا کپړې بدلې که بیا راځه که نه رسول الله علیه السلام فرمایي ایما امرأة استعطرت کمه زنانه چې خوشبویي ولګئ او د دې د بدن د بوی د عطر وي که د لونګ وي که د صابون شامپوان و نکریزو چې د هر څه او دا په خلکو ورغی فهیه کذا و کذا دا بدکاره ده دا زناکاره ده دا غلطه ښځه ده جومات ته روانه زړه به پاکي خو شریعت وایي چې دا غلطه ښځه چې جومات له راځي مدرسې له به هم راځي موږ به یې راولو په خپله به یې راولو خو دومره ده چې د شریعت په پابند ډول به چاته نه ښکاره کوي برقه به داسې برقه چې هغه د پیشني برقه نو پیشني څه مطلب زموږ هلته زنانه مدرسه ده موږ چې اول مدرسه شروع کوله ما استادانو ته ویل چې یو خبره وپکې که زما منئ داسې به وشي انشاءالله برقه به یوي چې کوم دا د ټوپۍ والا برقې دي زه د خپلې علاقې خبره کوم تاسو خفه نه شئ په دې د دې نه علاوه زه نورې برقې نه منم دویم لباس به یوي نو لباس داسې خړې کپړې دي د دې نه خړې دا به غټه ځوانه او ماشومه ټول استعمالوي مدرسې ته د پړق پړوق جامې چې جومات ته هم راځي او مدرسې ته هم را روانه ده او ځان یې داسې برابر کړی دی لکه شادي حال واده له چې ځي نو بیا دین له ولې راځي کور کې ولې نه کښېني دې سره خو دین بدنامېږي دې سره مدرسې بدنامېږي بیا به دا زنانه خلکو ته رکاوټ او دیوال شي بیا څوک لور خور مدرسه کې نه داخلي د لباس شریعت ډېر اهمیت ورکړي رسول الله علیه السلام ځکه فرمایي صنفان من امتی من اهل النار په امت کې مې 2 ډلې جهنمیان دي خو نه مې دي لیدلي رستو راځي داسې خلک به لاس کې به لرګي ورسره هسې به خلک وایي مخکې شه وروستو شه ډب تې وباسي دې لارو کې دا بعضې ولاړې دي اډو مډو کې او ډب د سړي نه وباسه هسې ظلم پوانې دویم چې جهنم ته ځي نساء
کاسیات عاریات جنانه به وي جامې به اچولي خو د جامو سره به بربنډی داسې نه وایي چې بربنډي کاسیاتونه جامې شته ولې جامه هغه جامه ده چې په نوم جامه ده خو نری ده ویښته په لوپټه کې ښکاري غوږونه غړی مرۍ دا ښکاري دا لوپټه نه ده رسول الله علیه السلام فرمایي ته بربنډې ته سرتورې یا جامې شته خو تنګې دي ډېرې داسې فټ داسې بدن هر اندام پکې ښکاري الله اکبر وګورئ زموږ د مسلمانانو حال او زموږ د پښتنو حال ته به سوچ کې چې دا به د خپه کې او د بدن ته اچولی شوي په کومه طریقې دلته زموږ غیرت دلته د غیرت سیګنل فیل شو اوس کار نه کوي هغه د پښتو سیګنل یې چېرته لاړې هغه ایمان چېرته دریم لنډې دي لنډې بدنونه پکې ښکاري رسول الله علیه السلام فرمایي دا زنانه چې جامې اچوي نری لنډې یا ډېرې فټ او تنګې وي جینس یا دا نور پاجامې که دا اچوي لا يدخل الجنه ولا يجدن ريحها دا جهنمی دي د جنت خوشبوئی په دوی حرامه ده د جنت خوشبوئی 1000 کاله وړاندې ځي خو په دوی حرامه فاطمه رضی الله عنها د اسماء بنت عمیس رضی الله عنها سره ناسته وه د اسماء ته وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي وه وایي زه په یوه خبره باندې ډېره زیاته خفه یم هغه دا ده چې ښځه مړه شي او کفن کې راتاو کړي نو بدن یې پکې ښکاري د زنانه بدن الله داسې پیدا کړی چې بعضې اندامونه د کپړې سره هم ښکاره کېږي کفن کې وي او خلک یې وړي وایي دا ما له خوند نه راکوي انی استقبه دا په ما ډېر بدې لګي چې کفن پې پروت وي او د دې دا مخې ته دا اندامونه ښکاري او راوتي محمد رسول الله علیه السلام لور ده جنتی زنانه ده سیدة نساء اهل الجنه د جنت ته زنانو سرداره فاطمه رضی الله نن فاطمه زموږ په هر کور کې شته عایشه هم شته اسما هم شته سمیه هم شته خو د هغوی په نقش و قدم نه دي روانې نونه شته خو د میندو په لاره باندې نه ځي نو هغه ورته وایي اسما چې موږ کله هجرت حبشو ته کړی ما هلته یو بله طریقه ولیده حبشو کې چې به زنانه مړه شوه وایي دا پاسېده د کجورو چوکې څانګې راواغېستې داسې یې ودرولې د ډولۍ شکل یې ورکړه او د پاسې پې کپړه واچوي هغوی به زنانه داسې وړلې وایي یاره دا خو ډېره ښه طریقه ده که زه مړه شم ما ته به غسل ته او علي راکوئ خاوند مې جایز ده دا د پښتنو روایتونه او خبرې دي چې ښځه او خاوند مړه شو نکاح ختمه شو نکاح ختمه شوه خو دا ښځه خاوند ته غسل ورکولی شي که مړو او پس د مرګه خاوند خپلې ښځې ته غسل ورکولی شي د محمد رسول الله علیه السلام لور ده او زوم علي رضی الله عنه دی او غسل خپلې زنانه ته ورکوي نو زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام د دې لور فاطمې سره ای فاطمې د دې زمانې فاطمې چې زمونږ هر کور کې فاطمه شته هغې سره پس د مرګه دا غم دی چې پس د مرګه په کفن کې مې څوک پټ اندامونه ښکاره نشي ونوي عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیه السلام وفات شو زما په کوټه کې دفن شي د پیغمبرانو خصوصیت دی چې چېرته وفات شي هملته دفن شي عام مسلمانان به موږ مقبرو ته وړو داسې نه چې ملا یا پیر صاحب یا محتمم مړ دی په جومات کې خښ کړي دا ناروا ده په هغه جومات کې خو مونځ هم نه کېږي خو د عمل هم ناروا دی دا صرف د پیغمبر خصوصیت دی نو زه به د کوټې ته ورتلم کله غټه لوپټه او کله وړه دې کې زما پلار وفات شه ابوبکر رضی الله عنه هغه هم دې کوټه کې دفن شه وایي ما به ویل زوجي و ابي ورتلم به کله غټه لوپټه او کله نه یو مې خاوند دی او بل پلار مې دی دوه کسه دواړه خپل چې عمر وفات شه رضی الله عنه او دې زموږ په رشته کې نه و خو عمر کم انسان و
زمونږ د دې وخت زنانه د تعویزګر کوټګر نجومي هغه سړي نه چې د زنانو سره بدکاریانې کوي پرده نه کوي ولې میا ملا او پیر او تعویزګر دا خو مور او پلار دي د مور او پلار قصو نه خبرې دي څومره قصې وکړي دا جعلي مور او پلار دي دا خو اصلي نه دي کنه عمر رضی الله عنه رسول الله علیه السلام فرمایلی که زمانه رستو نبی راتله نبوت دروازه بنده ده بل نبی نه راځي که راشي دروغجن بی او که راتلله بالفرض عمر به نبی وي عمره ته چې په کومه لاره روانې او شیطان خبر شي شیطان سلک فجا آخر دا لاره تا ته پرېږدي او تختې به په بله لاره به ځي دا هستي دې کوټه کې دفن شو ته چې ژوندی مي په هغه باندې دا شک نه راته پس د مرګه چې دفن شي زمونږ مور عائشه رضی الله عنها فرمایي زما د دې وخت عایشې خور یو لوري زمونږ د هر کور عایشې ته زه ویم زمونږ مور عائشه رضی الله عنها وی فوالله ما دخلت الا مشدوده علی ثيابي دې کوټې ته چې زه بیا ننوتې وه بغیر د لوپټې بغیر د مخ پټولو بغیر د مضبوطو کپړو نه یې مه ننوتې ولې حیاء من عمر د عمر د قبر نه حیا راتلله چې عمر دفن دی دلته زمونږ میندې د سړو ژوندونه نه شرمېږي او د دوی مور عایشه رضی الله عنها او زمونږ مور د عمر د قبر نه حیا ورځي زما عزتمندو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي دا ناسته دا اجتماع دا راغونډېدل دی الله رب العالمین زموږ او ستاسو نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله سمو چې ویل واورېدل یا الله د عمل توفیق پرې رانصیب کړي څومره زنانه نارینه چې دلته حاضر شوي دي په دې حاضر مجلس کې دي تر کومه چې دا اواز ورسېد او چا واورېده یا الله په زړونو کې چې کوم حاجتونه راوړي د خپلو خزانونو د موږ د ټول حاجتونه پوره کړي یا الله د چا ارمانونه خپل ارمانونه پوره کړي یا الله موږ ته جنت الفردوس راکړي یا الله د اور او د عذاب قبر نه بچ کړي یا الله زمونږ خویندې میندې د امت مسلمه زنانه یا الله بې ستره مه کړي یا الله د حیا د پردې څادرې پې خورې کړي یا الله د شیطان او د شیطانانو د جالونو او د دسیسو نه بچو ساتي یا الله زمونږ خویندې زمونږ نونه زمونږ میندې زمونږ ټولې زنانه د صحابیاتو په نقش و قدم روانې کړي یا الله د اسلام په تاریخ باندې خبرې کړي یا الله حیادارې او دیندارې جوړې کړي هغه ورونه او خویندې چې بې واده دي او بې نکاح دي یا الله حلال ودونه او نکاحونه نصیب کړي یا الله د چا اولاد نه نیکمل اولاد ول ورکړي یا الله چې چاته دې ورکړي د مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځي یا الله زمونږ د جماعتونو مدارس علما او طلبا او د اسلامي مراکزو حفاظت نصیب کړي یا الله موږ نه راضي او خوشحاله شي د پروګرام چې چا جوړ کړی دی چا پکې تعاون کړی دی خدمت یې کړی دی څوک پکې حاضر شو یا الله ټولو ته ښایسته ښایسته بدلې د دې ورکړي وصلی الله تعالی